هسې تاسو خو به ما نه وی ورکړي. عجیبه خبره کې سومي تاسو چېرته کې ما بور کې دوت پرېږدي. تا ته پته شته زما ملګري زما باره کې څه وایي؟ څه وایي؟ بیوټي ویت کامن سینس. बिल्कुल ठीक वही ऐसे पता और आबिया के फर्क था مثلا كل تاسو دواړه یې او ماشاءالله تاسو دغه نه ډېر هوښیار یې. thanks for compliments. په مزه مزه به تاسو زما په موډ او په خبرو هم پوه شئ. سومي یو خبره درته کولی شم؟ جی ولې نه؟ ما ته داسې ښکاري چې رابعه سره په واده کولو کې ما لږه تعجب وکړه. لږ انتظار مې کړی وی کېدای شي چې ما ته یو ښه لایف پارټنر میلاو شوی وي. مثلا څوک هم د رابعې سادګي او د هغې حسن ډېر زیات ځای کړی و ما خو ما داسې ښکاري چې ما نه لږه غلطي شوې ده. اوس ما ته داسې ریلایز کېږي چې beauty with common sense ډېر ضروري ده. خوش نصیبه خو تم کې دی شي. څه پته لګي تاسو دویم واده وکئ. سومي ته دا ولې هېرې چې ستا خور زما اولنۍ ښځه ده. اولنۍ ښځه چې دی وویل نو د دویمې ښځې ګنجایش تاسو خپله پیدا کو. پاتې شوه د خور خبره نو زیاتې خو هغوی سره کېږي. کیدای شي هغوی د ستاسو په شانتې لایف پارټنر نه و پکار. سومي زه دا رابعه ما سره ډېر محبت کوي. تا سره نه ستا رشتې سره رشته ختمه محبت هم ختم. ته سایکاټریسټ ولې جوړېږي؟ ته په سایکالوجي ډېره ښه پوهېږي. چې زه پوهېږم نو بیا د جوړېدو څه ضرورت دی؟ تا ته پته ده د خلکو په باره کې زه 100% صحیح اندازه لګوم. انټرسټینګ. نو بیا خو به د په لاس کتو هم ډېره ښه پوهېږي. نو بیا خو زما باره کې هم اندازه ولګوه او دا راته ووایه چې زما په لاس کې د دویم واده لیکي رشته او که دا ځای مې درته یادو ښه ده چې لږ رڼاګانو تر ووتې کنې تا خو په تیاره کې ناستې سومیده شکر ده چې لږ رڼاګانو تر ووتې مړه جوړ ته مې زړه شوی ښه ده که نه لاس کې که د دویم واده کرښه نه نو زه به یې جوړه کړم. زفر ته هغه بدذاته سومي ده تا ته ما ویلي وو که نه نن دې په خپلو سترګو ولیده. زړه خو مې ولچې تا ته ما ویلي که نه په توپ یې وله شکر ده چې خدای ته خلاص کړ. ځه راځه موږ چېرته بل ځای کې څه وکړو. راځه اوکے کہ مڑا بے خوب سی
د دې نه به تاته ښایسته میلو شي بلکل چې ټینشن ونه کړې اولنۍ ښځه چې دې وویل نو د دویمې ښځې ګنجایش تاسو خپله پیدا کو پاتې شوه د خور خبره نو زیاتې خو هغوی سره کیږي کیدی شي هغوی د ستاسو په شانتې لایف پارټنر نه و پکار سومي زه دا رابعه ما سره ډېر محبت تا سره نه ستا رشتې سره رشته ختمه محبت هم ختم ته سایکاټریسټ ولې نه جوړېږي ته په سایکالوجي ډېره Thanks for compliments. په مزه مزه به تاسو زما په موډ او په خبرو هم پوه شئ. تا ته پته شته زما ملګري زما باره کې څه وایي؟ بیوټي ویت کامن سینس. شه د مالک څه کنه دا بوټو خیال نه ساتي نن سبا پته نشته په کوم مصیبت کې دی کرونا نه کله مالیا چټي نو کرونا دا نو د دې خو کرونا نه د بوټو څه کسور کړی دی ته څه لګ خیال دی کوي خیر دې مطلب دی ها پکې راځي بیماری یار سره دې ژوند سره داسې ځینې لګېدلي یې الو ها خان بابا تاسو طبیعت ټیک خو دی که نه زه بالکل ټیک یم د الله فضل دی شکر دی ټیکي ته دا شکر دی چې تا ټلیفون وکړو ها په کلونو د ټلیفون ما ته کښېنه ګوتې دې خوږېږي ایم سوري خان بابا بس لږ بیزي وم بچې ځان ایزي کا دا ټینشنونه پرېږده خپل ها او راشه ټول کور والا راشه خان بابا زه به کوشش کوم خیر خو دی که نه خان بابا بچې خیر دی خیر دی ولې ته هسې ما ته نه را یادېږي اوس هم بچې ستا په زړه یو ارمان و که نه خان بابا ارمانونه خو ډېر وي خو څه پوره شي او څه نیمګړي پاتې شي بعضې ټایم خوبونه ویني یو او پوره کوي یې بل ستا ډېر ارمان و که نه تا وایي چې زه به هسپتال جوړوم په دې علاقه کې نو ستا دا خوب د خیره سره پوره کېږي تا خو جوړ نه کو خو دا هسپتال دی زوی جوړوي اوس او داسې هسپتال به وي انشاءالله چې په دې ټوله علاقه کې به د هغې څه مثال نه وي او ته به هم پرې فخر کې زه به هم پرې فخر کوم او زمونږ راتلونکي نسلونه هم به پرې فخر کوي خو پای کې یو مسله ده بچې مسله دا ده زویا چې ارسلان وایي چې د هغې اوپننګ د هغې افتتاح د هسپتال چې کومه ده هغه به ستا په لاس کې خان بابا زه به کوشش کوم دا بس تو زیاتې خبرې مه کوه بس ته راشه زه به رابعې بچي ته به هم ټلیفون وکړم هغه به شمس هم ځان سره راولي
وګوره دا چې خښته ده سنگ بنیاد دی دا به تګ دی بس دا زما فیصله ده تاسو له پته ده چې کرونا کیسونه زیات شوي دي او هسپتال کې مې ډیوټي لګېدلې ده د خو ګنجایش پکې نشته بس ما درته وویلې چې ته به راځې خبره ختمه ده خان بابا فون یې بند کړو خان بابا ته ښه پته همدا و او دی راته مخې ته کړي ما سره ډرامې کوي نخرې کوي ما سره ستاسو څه خیال دی خان بابا چې بابا به راشي ولې به نه راځي ضرور به راځي توبه خدای توبه خدای توبه څه شي توبې کې جنګرېزه خیر دی دا توبې ځکه وباسم خان بابا چې دا ټیکهداران او انجینران ټول بیماران دي څوک وایي بغیر چینو چې راله پخه کا څوک وایي کاوه راله پخه کا څوک وایي سلیماني راله پخه کا زه خو یم خان بابا چې د هسپتال جوړ شي د خیره که نه نو ټولو نه مخکې به دا خلک داخله شي داسې خبرې مه کوه دا د پښتو وطن دی دا د دوی نصیب دی دا لنګر دی چې چا نصیب وي مونږ سره به وي به دلته راځي ډوډۍ چې به کوي زه به چې ځو لږ مارکیټ ته ټول کرایهداران دوکانداران غریبانان ډېر خفه دي تنګ دي چې د کرونا په وجه باندې کاروبار شته نه موږ کرایه نه شو ورکولی دومره کرایه نه کمې کوي واسې وایي خو ټیک که نه چې آمدن یې نو موږ ته به څه راکړي راشي لږه تسلي ورکړو را بچي خان بابا دا خو به ډېر غټ کار وکړي الله به د دې اجر درکړي ټول ډېر مجبوره دي کارونه ټک نشته ده چا که نو د الله طرف نه بس یو مصیبت راغلی دی الله دې بس ټولو دپاره اسانۍ پیدا کړي او دا بیماریان دي الله دا مصیبت نه دا خپل بندګان خلاص کړي زه به چې راځه هلکه هغه ډرایور څه دی هلته अरमान दे अरमान